د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد له هغه هیوادونو څخه چې د افغانستان هلیکوپټرې ساتلې غوښتي چې یا د هلیکوپټرې افغانستان ته وسپاري. نوموړي نن کابل کې د هلیکوپټرو د پریډ مراسمو کې ویلي موږ په درناوي له هغه هیوادونو څخه چې د افغانستان چورلک یو پوځي الوتکې له ځان سره لري غوښتنه کوو چې افغانستان ته د هوایي ځواکونو د الوتکو د راستنېدو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو د دفاع وزارت د بیان له مخې نوموړي افغانستان ته د یو شمېر افغان پیلوټانو او تخنیکي انجینرانو له بیرته راتګ مننه کړې او د یو پیاوړي هوایي ځواک رامنځته کېدو ډاډ ورکړی دی. د طالبانو د هوایي ځواک قومندان مولوي امان الدین منصور یاد مراسمو ته ویلي چې اوس مهال د افغانستان د 209 اتیا پوځي الوتکو څخه 50 الوتنې ته چمتو دي. هغه زیاته کړې چې ځینې نورې الوتکې تر ترمیم لاندې دي. طالبان د تاجکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې ردوو. طالبان د تاجکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړي چې ویلي وو د تاجکستان پر پوله د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي نن سې شنبه د مرغوم 21 په ټویټر کې لیکلي طالبان د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان دا ادعا ردوي. کریمي لیکلي طالبان ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان سرحدونه خوندي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبې په ورځ د ګډ امنیتي تړون سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال د افغانستان چاپیره د امنیتي کمربند د جوړولو وړاندیز کړی و. ښاغلي رحمان ویلي چې د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې تر 40 زیات تروریستي کمپونه جوړ شوي چې تر 6,000 زیات وسلوال پکې دي ردي.